الحمد لوليه والصلاة على نبيه. تر حمد صلاة و سلام وروسته زموږ د ګران ولس د دوو جهادونو د شهیدانو او مجاهد ملت ارمان د مدینې منورې راشد حکومت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د راشدینو خلفاو ځلانده دور مسلمان قوم ته معیار دی. د اسلام هغه مثالي ځلانده دور د تل لپاره د مسلمانانو حقیقي ماډل په توګه ښکاري او د همدې لپاره سرښندنې کوي او دغه لړۍ تر قیامته لا روانه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي علیکم بسنتي و سنت الخلفاء الراشدین، یعنی تاسې زما او د راشدینو خلیفګانو تګلاره په ټول ژوند کې په خپل ځان لازم وګرځوئ. زموږ د اتل ملت غوښتنه ده چې هغه مهال چې راشده خلافت په کومو اصولو ضوابطو او قوانینو استوارو هغه د دوباره بیا تطبیق کړی سي. اوس پوښتنه دا ده چې د خلافت راشده اصول او قوانین او د هغه وخت تاریخي خصوصیات څه شی وو؟ راشده خلافت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وفات وروسته د دین او د دنیا په چارو کې د ملت د مشرتابه چارو ته خلافت وایي. په دې اساس د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر وفات وروسته حکومت نه د کومې کورنۍ باچاهي وه او نه د لاسته راوړو لپاره هلته قوت استعمال شو او نه ورته چا منډې ترلې ووهلې. خلکو د آزادې خوښۍ په بنسټ له خپلو مشرانو سره په بیعت لاس پورې کړ چې ځانګړتیاوې دا دي: اول، انتخابي خلافت. د رسول الله مبارک ته وفات نه وروسته څلور واړه راشد خلیفګان ابوبکر صدیق، عمر فاروق او حضرت عثمان او حضرت علی رضوان الله علیهم اجمعین ټول د مسلمانانو په انتخاب او بیعت راغلي، اگر که د ټاکلو لارو چارو سره توپیر درلود. دویم، شورایي حکومت. ټولو خلفاو په مشورې سره د خلافت چارې سمبالولې او خپلسرۍ او دیکتاتورۍ ته پکې ځای نه و. دریم، په بیت المال کې د امانت تصور. هغوی بیت المال د الله تعالی او ولسونو امانت ګاڼه. د قانون په برابر به بیت المال ډکېده او تشېده. څلورم، د حکومت او منصب تصور. دی چې د یو حکمران په توګه د خپلو فرایضو او دندو په هکله څه ډول فکر کاوه او د خپلو حکومتونو پالیسي به یې تر لاس لاندې نیوله. نو دا هر څه به د منبر له پاسه خلکو ته څرګندول، د خپل حکومت پالیسي جوړونکي وینا به خلکو ته اوروله. هغوی د اقتدار او د چوکۍ تږي نه وو. کله به چې منصب او چوکۍ ورته حواله سوه ژړل به یې او د مسؤلیت احساس به یې کوه. پنځم، د قانون ولتیا. دوی خپل ځانونه له قانون نه پورته نه ګڼل بلکې خپل ځان یې د هېواد د اوسېدونکو سره که هغه به ذمي و او یا مسلمان دوی به ځان د قانون په وړاندې برابر ګاڼه. شپږم، د عصبیتونو څخه پاک حکومت. هلته د اسلام د اصولو روح مطابق دغه حکومت د قبایلي، قومي، نژادي او وطني عصبیتونو څخه پورته او پاک و. له ټولو خلقو سره یو شان سلوک کېده. عمر فاروق رضی الله عنه، حضرت عثمان رضی الله عنه، سعد بن ابي وقاص او حضرت علي ته ویلي که تاسې له ما نه وروسته خلیفګان سوئ نو د خپلې قبیلې خلق په اوږو مه سپروئ. اووم، د تنقید او محاسبې ازادي. د راشده خلافت د مهمو ځانګړتیاوو څخه د تنقید او د رایې د ښکاره کولو ازادي وه. هلته حزب اختلاف شتون نه درلوده. هغوی په خپله د شورا د خلکو ته مخ کېناستل او په بحث کې به یې برخه اخیسته. اتم، د قیادت معیار. د خلافت راشده وروستنی خصوصیت د امیر کردار او عمل ده. د مسلمانانو امیر به په فهم، تدبیر، تقوا، صلاحیت او هوښیارتیا کې له ټولو خلکو لوړ و. د هغه په هر کار کې به د الله تعالی ویره
او د امت د فلاح او بهبود خبره نغښتې وه. راځئ چې د ابوبکر صدیق شان د حضرت علي له ژبې واورو چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د وفات په ورځ خلکو ته د خپلې وینا په طرز کې ویلي وو: ابوبکره، الله تعالی دې په تا رحم وکړي، ته خو لومړی شخص وې چې د رسول الله دعوت دې قبول کړ او اسلام دې راول. په ایمان او اخلاص کې خو دې جوړه نه وه، په خلوص او محبت کې خو له تا سره څوک سیالي نشي کولی. په اخلاقو، قربانۍ او ایثار کې خو ستا ساری نه لیدل کېده. د اسلام او مسلمانانو په خدمت او د رسول الله په ملګرتیا کې خو تا د مضبوطې کلا حیثیت درلود. کافرانو ته ستا وجود سخت خطرناک او تندر او ستا بصیرت، پوهه او فهم د کمال لوړې درجې ته رسېدلی و. په تا کې خو د کمزورتیا هېڅ نښه نه لیدل کېده. ته خو د لوړ غره په څېر وې چې توندو او تیزې سولیو له خپل ځایه نشوې خوځولی، اگر که په جسماني لحاظ کمزوری دی، خو لیکن له دیني لحاظه ډېر ځواکمن وې. ته د نړیوالو په وړاندې په واقعي ډول یو لوړ منزلته انسان او د مسلمانانو په سترګو کې ډېر انتهایي لوړ مرتبته شخصیت وې. ته د مسلمانانو خواهشاتو نه لوړ وې. هر یو کمزوری انسان ستا په وړاندې د قوت څښتن و چې د قوي او ځواکمن شخص څخه به دې ورته حق اخیست او هر یو ځواکمن شخص به ستا په وړاندې کمزوری و تر دې چې د مظلوم حق به دې ورڅخه واخیست. د الله تعالی له ستر درباره غواړم چې هغه موږ ستا له اجره بې برخې نه کړي او له تا نه وروسته مو بېیار او مرستندویه پرېنږدي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه به د مسؤلیت دومره ستر احساس کو، لوی شعور به یې و چې په ساعتونو ساعتونو به یې ژړل او ویل به چې کاشکې زه کاڼی وی چې د مشرتابه له بار نه آزاد وی او له ما سره د قیامت په ورځ سوال او ځواب نه وی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: چا چې د 10 تنو مشري هم کړي د قیامت په ورځ به په زولنو کې تړلی راوستل سي. که انصاف یې کړی و نو زولني به خلاصې سي، جنت ته به ځي، که نه الله تعالی به یې پړ مخې په جهنم کې غورځي. ورونو، صحابه کرام له منصب نه ویرېدل او هغو د قیامت د ورځې د سوال او ځواب احساس کوه. متاسفانه په اسلامي امت کې وروستی نسل د قیامت د ورځې د سوال او ځواب احساس نه لري او د منصب وږي دي او په منصب پسې زړه اچوي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله